چمګوند د ټول قوم جذبات به ما راوچتول په ریډیو باندې. جی جی. نو هغه پروګرام په عوامو کې ډېر زیات مقبول شو. ډېرو خلکو په شوق سره اورېدو تر دې پورې چې ما ته بیا په ټلیفونونه راتله، خطونه به راتله، خلک به م راتله. خو چې جنګ بند شو نو ورسره زما پروګرام هم بند شو. خلکو شور جوړ کړو چې زه جنګ خو ختم شو، شکر دی چې ختم شو. عبدالله جان مضمون ژوندی دی، نو پکار دا ده چې د پاکستان غزا نه صحیح بل څه داسې پروګرام دې شروع شي، خو چې دی په دغه اواز کې، په دغه لهجه کې، په دغه نغې کې چې دی موږ سره عوامو سره خبرې وکړي. نو بیا دا خواږه ترخه دې له نوم خوښ شو. دغه خوږو ترخو کې بیا ما چې کوم نوم ځان له خوښ کړو هغه مرچکې و. صحیح. مرچکې مې د پروګرام په نسبت سره چې دی ما ځان له خواږه ترخه نو نوم مې ځان له مرچکې کېښود. خیر دا چې دی دا پروګرام شروع شو، یو پروګرام، دوه پروګرامه، دې کې به ما د معاشرې خامۍ په ګوته کولې. صحیح. زموږ پښتنو دودونه، دستورونه، دا غلط رسم و رواج، په دې باندې به ما چې دی تنقید کولو. د کورنۍ مسئلې، مثلا د خواښې د انګور جګړې، د پلار او د زوی ترمنځ چې دی څه دغه پکار دي، د لور او د مور ترمنځ څه تعلق پکار دی، څنګه پکار دی، دا خبرې مو ما کولې. نو دا خبرې داسې وې چې دا د هر چا د کور، د کلي، د جارګي، د نظري خبرې د دې بیا شهرت چې دی دومره دغه شو چې خلکو بیا دا وکړو، خصوصا د افغانستان نه دا دغه راغی چې دا کتابي شکل کې پکار دی چې وشي. فرمایشونه راغلي چې دا پروګرامونه چې کوم وشو دا چاپ کول پکار دي که نه؟ دا سکرپټونه چې کوم کومه تقریبا نو تاسو سمبال کړي؟ ما سره د ریډیو افسرانو دا ډېر لوی ښېګړه کړې وه چې هر پروګرام وشو نو د هغې به یې ماله چې دی کاتب باندې به یې لومبی کاپی کړه، نو ماله به یې کاپي راکړه چې دا د کاپي ده. حضرت شاه نوم یو کاتب و، هغه به د دې کتابت وکړو، ماله به یې راکړه، نو ما کور دا ټول سمبال کړي. دا سمبالو، دا سمبالو، نو چې سمبالو به دا ګډ کار شوی دی. دا دغه شي. لسمن صاحب جی، دا کتاب خو تاسو لوستي خامخا څو څه وایي، اورېدلی مو هم دی او لوستی مو هم وي. دلته مونږ د ادب کوم صنف وایي په دې کې چې کوم دا اثر دی؟ ادب صنف او د ریډیو صنف دې کې لږ فرق وي. صحیح. دا ټینګه ریډیو پروګرامونه دې ته اوس په ادب شکر چې کتاب ادب دی که نه، خو د ریډیو په اصنافو کې دې ته موږ لایق ټاک وایو. صحیح. لایق ټاک یو سیریس ټاک، سنجیده ټاک، دا لایق ټاک دی. ادب کې دا زیاتر ټکا ته ورنږدې دی. ښایي.